افغان صرافان وایي د دوی لپاره جوړه شوې طرحه د منلو نه ده. افغانستان کې د صرافانو ټولنه وایي د طالبانو حکومت لخوا د دوی لپاره نوې جوړه شوې طرحه د منلو نه ده. د نوې طرحې له مخې د سوداګرو د جواز لپاره باید هر صراف 5 میلیونه، د صرافۍ هر شرکت باید 50 میلیونه افغانۍ له افغانستان بانک سره ضمانت په ډول کېږدي. د طالبانو لومړی وزیر دفتر وایي یاد طرحه د افغانستان بانک چمتو کړې او د طالبانو حکومت اقتصادي کمیسیون هم تایید کړې ده. د طالبانو حکومت د دغې طرحې موخه د صرافانو د کار تنظیم، د جواز لرل، له افغانستانه بهر ته د پیسو د لیږد د قاچاق مخنیوي بللی. خو صرافان بیا ټینګار کوي چې نوې شرحې شرایط سخت دي او اوس مهال د پلي کېدو نه دي. صرافان دا پرېکړه ناعادلانه بولي او د طالبانو له حکومته غواړي چې بیرته یې واخلي. د افغانستان د صرافانو ټولنې مرستیال عبدالرحمن زرک د دغې طرحې په اړه BBC ته وویل زموږ لخوا رد ده، زموږ تر نیوکې لاندې ده او زموږ لپاره د منلو نه ده. نوموړی وایي د دې طرحې د جوړېدو پر مهال د طالبانو حکومت له بېلابېلو ادارو سره یې خبرې وکړې، خو دوی ادعا کوي چې وړاندیزونه او حل لارې نه دي منل شوي.